فواد راغلی دینا کونتر خوري ته چرته وي ما خو تا پسې دا ټول ځنګل ولټولو یو زبردست شان خبر مې دله راوړی دی اوهو تورانه کې خورې دا سهار وختي بیا څه چل شوی دی او ته دومره ولې خوشحاله یې او څه خبر دې راله راوړی دی وایي کونترې خورې خوشحاله به نه یمه د ګلمکۍ واده دی په ټول ځنګل کې د ګلمکۍ د واده تیاریانې شروع دي او خوشحالیانې دي وایي تورانه کې رښتیا وې دا ګلمکۍ چا ته واده کېږي د ځنګل د ټولو نه نیک او عقلمند ګونګا مارغه ته واده کېږي اوهو ګلمکۍ تا خو زما زړه مات کو ما خو تل خوب لیدو چې ته به زما د ژوند ملګری یې ورځ او شپه به مې ستا اواز اورېدو تا سره مې مینه لرله خو دا تا څه کوې ته یو ګونګا مارغه سره واده کوې او زه دې پرېښودلم ګلمکۍ ظالمې بل خوا په ډېرو خوشحالو سره د ځنګل په منځ کې د ګلمکۍ او د ګونګا د واده نکرځې وي ټول مارغان ډېر زیات خوشحاله دي ځینې ګلونه شیندي او ځینې سندرې وایي او د ځنګل دغه برخه یې روښانه کړې وي په دا د نکریزو ډینکۍ تمبل وهینا خلک د هر خوا نه په واده راغلي دينا نشم برداشت کولی نشم برداشت کولی چې زما د سترګو وړاندې دې ګلمکۍ ډبل شي دا خبره دا کارغه نشي برداشت کولی زه به یو داسې چال وچلو چې د دې ګلمکۍ واده به پاتې شي او د دې ګونګا مارغه خلاف په یو داسې چالبازي وکړم یو داسې چې د ګلمکۍ خوڅه کې چې د ټولو د ځنګل مارغانو به د دې ګونګا نه زړه تور شي زما نوم کارغه دی کارغه په سبا دغه تور کارغه په ټول ځنګل کې ګرځي او د ګونګا خلاف خبرې هر مارغه ته کوي خبردارې د ځنګل مارغانو زما خوږو وروڼو زما خبره واورئ دا ګونګا مارغه کوم چې ګلمکۍ سره د واده خوبونه ویني د ده په باره کې مې یو اهم معلومات راوړی دی دا ګونګا مارغه د ده خو د ورځې نظر نه لګي د ورځې خوبونه کوي او د شپې خدای خبر شه چې چاته ځي راځي نو زما خوږو وروڼو تاسو سوچ کولی شئ چې ګلمکۍ په شانتې یو نازکه مرغۍ دا به د دې ګونګا سره څنګه ژوند تېروي که په دې ګلمکۍ د ورځې څه مصیبت راغو نو دا ګونګا مارغه به د دې څنګه حفاظت کوي ځکه چې د ده خو د ورځې نظر نه لګي ټوله ورځ ویده وي او که نه ملګرو تور کارغه نور مې سمه خبره کوي که په رښتیا باندې ګلمکۍ باندې څه تکلیف راغو نو ګونګا به یې څنګه ساتنه کوي او ملګرو ما خو داسې هم اورېدلي دي چې دا ګونګا کله ناکله په ونه کې د ښکو نه راځوړند شي او داسې ویده شي چې سر یې ښکته وي د ده دا خوب خو هم زموږ د مارغانو نه عجیبه دی د ځنګل مارغانو اوس تاسو ته خبر ښکاره شوه زه تاسو ته هم دا ویل غواړم چې دا واده د ځنګل دپاره مناسب نه دی اوس هم وخت شته دی ټول سوچ وکړئ او دا واده پاتې کړئ د کارغه خبرې رو رو په ځنګل کې خورېږي د مارغانو په زړونو کې شک اچولې کېږي د خوشحالۍ په منځ کې د ټولو مارغانو په زړونو کې شک ځای ونیسي وای وای ګلمکۍ ته خبرې که نه په ټول ځنګل کې خو په ګونګا پسې خبرې او خنداګانې شروع دي خنداګانې اوس ما خدایه تورانه کې خوري دا څه وایې دا مارغان څومره بې عقله دي داسې د چا پسې خنداګانې نه دي کول پکار که په چا کې نقص وي نو هلته کې خوبي هم وي موږ له پکار دي چې موږ په خلکو کې نقصونه نه بلکې د هغوی قابلیت ولټوو خو ګلمکۍ ته به د هغې ګونګا سره څنګه د خوشحالو ژوند تېر کړي د هغه د ورځې نظر نه لګي او د شپې الټه راځوړند وي ټول کارونه زموږ د مارغانو نه بدل دي تورانه کې خورې ستا خبره بالکل رښتیا ده او زما په دې خبره باندې سوچ وکم خو زما زړه نه مني چې د ګونګا د ورځې نظر نه لګېده دا به بېکاره نه وي په دې کې به الله تعالی څه ناڅه مصلحت خامخا اچولي
اچانک په اسمان کې تورې وریځې راخورې شي، د تندر د ګړزاري اوازونه شروع شي او په ځنګل کې تېرې شي. دا خو ډېره زیاته تیاره ده، زموږ خو نظر نه لګي، ټول مارغان ګډوډ شو، پته نه لګي چې زما بچي به په کوم حال کې وي، کومه لاره شم او په کومه لاره نه شم، ډېره زیاته تیاره ده. وای دا تیاره ده کوم طرفه راغله، څوک شته چې ما د لاسه ونیسي او خپلې جالې ته مې بوځي؟ دا خو ډېره تیاره ده، ما ته خو څه نه ښکاري. مما ته چېرته یې؟ ته چېرته یې؟ سمه تیاره ده، ما ته څه نه ښکاري. مما د ځنګل د دغې تیرې د وجې مارغان یو بل سره ډغرې وهي، څوک جاړي نو څوک چغې وهي. مارغان ډېر زیات پریشانه دي، خو اچانک په دغه وخت کې ګونګا مارغه راشي او په ډېرې بهادرۍ سره مارغانو ته وایي: مه بیریږئ ملګرو، زه ستاسو د مرستې او د مدد دپاره راغم. تیاره زما دشمن نه بلکې زما دوسته ده. زما سترګې او غوږونه د شپې هر څه ویني، هر څه اوري. زما شاته په کتار کې راځئ، زه به تاسو یو محفوظ ځای ته بوځم. ټول مارغان د ګونګا شاته په کتار کې الوتن شروع کړي. ګونګا دغه مارغان یو محفوظ غار ته دننه باسي. د باران او د طوفان نه دغه مارغان په امن کې شي او په آرام سره په دغه غار کې کښېني. واه، ګونګا مارغه خو زموږ د ځنګل هیرو وختو، کوم چې موږ کمزوری ګڼلو، او دی زموږ د ټولو مارغانو محافظ وختو. ګلمکۍ خورې، ستا نصیب خو په رښتیا وځلېدو، داسې ښایسته او زړور مارغه خو نصیب والا خلکو ته میلاویږي. ګونګا وروره، او په اخره کې ما ته معافي وکړه. ما ستا خلاف ډېر چالونه وچلول، ما کوشش وکړو چې زه دا ټول ستا خلاف کړم، خو رښتیا خبره دا ده چې ګونګا زموږ د مارغه د ټولو نه زړور مارغه دی او زموږ د ځنګل اصل هیرو دی، اصل.